په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ پر فعالیتونو له بندیز وروسته دوی ټاکل کړی چې له پاکستانه بهر خپلې غونډې وکړي او فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. په لندن کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ په نوښت دا غونډه د همدې دپاره رابلل شوې وه. غونډې ته په وینا کې د دې غورڅنګ مشر منظور پښتین وویل چې پاکستان د دوی پر ضد ظلمونه پیل کړي دي او دوی باید نړیوالو ته وښیي چې پاکستان د دوی سره ظلمونه کوي او باید د دوی د غورڅنګ غږ واورېدل شي. د یورپ یا د نورې دنیا ته تاسو دغه تعلیم یافته ایجوکیټډ خلک یې زموږ محترم یو سټیټ څوک دلته پیژنده شي او یعنی دنیا د سټیټ په نامه پیژني او هغه ولسونو ته بشري حقونه هومن رایټس نه ورکوي. وګوره باید د دې دپاره یو لابینګ وشي. یو څوک ځان ته سټیټ وایي سټیټ او د ایږي ځای په آیډنټي کارډ لرونکي خلک باندې د بزنس بند کوي. دا د ډیورنډ لاین ګیټونه چې بند کړي دي د څه دپاره چې خلک بزنس نه وکړي، خلک تګ راتګ نه وکړي، خپل ریلیشنز رشتې نه وساتي. دا فیل سټیټ. زه خو وایم چې موږ خو اول خو سټیټ لفظ نشو یوز کولی، خو دغه یورپ د امریکا دا نور هیوادونه دوی ته که د سټیټ په نظر ګوري باید زموږ دا ملګري لابینګ وکړي. موږ د دې ملګرو تر ټولو غټ کار لابینګ دی. موږ یو نتیجه ته رسېدلی خلک یو، ولې موږ د ده اصلي چهره لیدلې ده، موږ د ده ډېر ظلمونه وحشتونه لیدلي دي. دنیا یو نتیجه ته نه ده رسېدلې، ولې د دنیا ټولو ولسونو دا څه نه دي لیدلي. دنیا که زمونږ د هر څه ولیدل تر مونږ کلکه ناره به هغه کوي، تر مونږ کلکه خبره به هغه کوي. ټیک تا که هیوادونو نه وکړه خو ولسونه به یې وکړي تر ډېره حده پوره. نو لابینګ چې کوم دی هغه ډېر ضروري دی چې باید لابینګ وشي د دې ظلم د دې جبر پر خلاف. ولې چې مونږ ستونزې یوازې دا نه دي چې تېرې وې راته اوس یې هم لرو. باید تاسو دنیا ته ووایئ مونږ پښتانه افغانان په دې نه یو کنوینس چې نړۍ د ترهګرۍ خلاف ده. ده وویل چې پاکستان د دوی د ملګرو د بندي کولو نه نیولې، د دوی په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي دي او دوی ته د ژوند او د کار او د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. منظور پښتین وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې که چېرته د دوی په غږ باندې بندیز وي نو دوی نشي کولی په پاکستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او ښه لاره یې دا وبلله چې هغه افغانان چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې میشت دي هغوی د پښتون ژغورنې د عدالت غږ د نړۍ ولسونو ته ورسوي. د پښتون ژغورنې غورڅنګ یو له بنسټ ایښودونکو ډاکټر سید الله مسعود ویل چې پاکستان په یو ډول نسل وژنه کوي او په ګڼ وژنې په توګه پښتانه له منځه وړي او د دوی کورونه ورانوي، کورونه یې سیزي او مشکلات ورته جوړوي. د والنټیر نه پس د هغې نه پس بیا تاواني شو. نو هغه تاوان د ده دومره دی چې دوی پوره کولی نه شي. نو هغه دپاره د بلوچ او د پښتون نسل کشي نسل وژنه نوره تیزه کړه. تاسو وګورئ د والنټیر ختمېدل او ورسره د پښتنو نسل وژنه پیل کېدل او د بلوچ نسل وژنه چې ډېر مخکې نه روانه ده تیزېدل. دا ولې ده کوي؟ دا ځکه کوي چې دلته درې مقاصد دي ده. یو د بلوچ او د پښتون مدنیت دی. هر دهشتګرد تنظیم مذهبي چې جوړ کړی دی دا عیسائی جوړ کړی دی. په دې کې هېڅ دویمه خبره نشته. پښتون یو خو به دهشتګرد تنظیم وژني، دویم دې ورشي وایي زه دهشتګرد وژنم نو بیا دواړه په شریکه موږ وژني. بیا ورشي چې تا دهشتګرد ته چای ورکړی نو بیا هم په هغه وژني. بیا په دنیا کې ووایي چې پروفایلینګ د پښتون چې دا کام دهشتګرد دی. نتیجه څه؟ جنوسایډ اف پښتون. نور څه نه چې تبعید زه صرف جنوسایډ وایم. اوس اخرنۍ خبره دا کول غواړم چې د پاکستان کې د بلوچ او د پښتون او د پاکستان صورتحال داسې جوړ شوی دی چې که د بلوچ او د پښتون بچې ژاړي نو د حکمران الیټ بچې به خاندي. که د بلوچ او د پښتون په کور کې غم وي
د پنجابي او د مهاجر په کور کې به دمامې وي، خوشحالۍ به وي، سرودونه به وي. که څه هم د پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د دوی پلویان وایي چې د پاکستان پوځ د پوځي عملیاتو په نامه د دوی سیمې ته پوځونه وراستوي او ستونزې ورته جوړوي. غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز وویل چې پاکستان د دوی د سوله ییزو فعالیتونو نه ویره لري او که چېرته په بهر کې هم د دوی د غورځنګ غړي سوله ییز فعالیتونه کوي، پاکستان له دې ډار لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې خپل کار وکړو، د یو ایشو بیس موومنټ دی، میکسیملیست موومنټ ته کیسه روانه کړه. اوس تاسو کار دی. هلته وطن کې ما زه دلته په دوه کاله زیات وشو دلته وطن کې دلته ژوند کوم، چې کله جرګه روانه وه په پېښور کې زما په کور باندې چاپې وې، هغه ته ښه ورته پته ده چې دا نشته، خو دومره یریږي، خو دومره زور د جرګې او هلته چې کوم خلک شهیدان شو، د خلکو کورونو ته ورغله، دا ټول زور دی. خو د ډایسپورا چې څونه زور دی دا تاسو خپل طاقت نه دی پېژندلی. موږ هلته په میدان ستاسو زور لیدلی دی چې کله به تاسو دلته لاریونونه وکړل نو پاکستان به ټیک شو، زور موږ له راکوو. بېشکه چې زور یې هلته موږ له راکړی دی، خو زور هغې له هم تللی دی. ملل متحد ته چې د پښتنو د نسل وژنې او د ورک شوو خلکو کیسونه تللي دي، نو ستاسو په زور تللي دي، ستاسو دا زور دی. او دا زور چې څونه تاسو متحد یې، یو بل ته بد رد سپک دغه نه خپل یو روان کړئ چې هر څوک هر څنګه دي، خو چې که موږ د افغان په حیث باندې یو ځای شو، دا زموږ طاقت دی، د افغان په حیث. د خیبر جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو تر بندیز وروسته دې غورځنګ پتیلې ده چې د نړۍ په لروبر کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او دوی به نړیوالو ته دا وښیي چې له دوی سره ظلم روان دی. او د غورځنګ مشر منظور پښتین هم له دوی غوښتنه وکړه چې دوی د نړیوالو ته دا ورسوي چې څه روان دي. که څه هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ د خیبر جرګې پریکړې لا نه دي عملي شوې، په هغه جرګه کې ویل شوي و چې د پښتنو له سیمو نه به پوځیان وځي، د دوی ډېرې نورې غوښتنې به عملي کوي چې د پاکستان حکومت هغه له پامه غورځولې دي. او داسې معلومیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر یو ډول فشار لاندې دی او دوی غواړي چې دا فشار په دې توګه له ځان نه لرې کړي په بهر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان دا کار کولی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او مشران وایي چې دوی به حتی د خپلو وژل شوو مشرانو تلین هم په بهر کې یادوي.